سلامونه، وخت مو په خیر. مرون مو د اوازپوهنې د مضمون دوهم درس ته ښه راغلاست کوو. د اوازپوهنې په اړه عمومي معلومات مو په تېر تعارفي درس کې وړاندې کړل. د نن د اوازپوهنې په موضوع کې موږ په مشخصه توګه د اوازپوهنې د علم چې د تشریحي ژبپوهنې یوه خورا مهمه او اساسي او بنسټیزه او لومړۍ څانګه ده معلومات وړاندې کوو. دا چې تشریحي ژبپوهنه څه شته، دا چې د تشریحي ژبپوهنې څانګې څه شته، دا چې ژبپوهنه په څو څانګو ویشل شوې ده، دا د ژبپوهنې د بنسټونو بحث دی چې تاسو به په نورو ویډیوګانو کې یې لیدلی یا به یې ووینئ او یا هم په تېر سمستر کې موږ په دې اړه په ساعتونو بحث کړی. نن موږ په اوازپوهنه باندې بحث کوو. اوازپوهنه په دې خاطر د ژبپوهنې د لومړي بحث په حیث مطرح ده چې ژبه شروع له اوازونو څخه کیږي، غږونو ته راځي او له غږونو څخه مورفیمونو ته ځو، له مورفیمونو څخه کلمو ته ځو، له کلمو څخه عباراتو ته ځو، له عباراتو څخه جملو ته ځو او له جملو څخه زموږ روزمره خبرې رامنځته راځي. د نن د اوازپوهنې د مضمون بحث همدا دی چې اوازپوهنه څه شته او څه لپاره یې وایو. په لومړۍ ورځ مو وویله چې د نړۍ ټوله تولیدېدونکي اهتزازونه او صوتونه چې موږ په فزیک کې د اوم چې په فزیک کې مکمل بحث ورباندې کړی و چې صوت څه شی دی، اهتزاز څه شی دی، تراکم یې څه شی دی، تر څو پرې اورېدل کېږي، تر څو قابلیت لري، تر څو یې نه لري. دا زموږ د مخکنیو بحثونو څخه. مګر نن موږ پر هغه اوازونو باندې بحث کوو چې په ژبپوهنه کې یا په اوازپوهنه کې د بحث وړ دي. کله چې د اوازپوهنې په اړه غږیږو، دا د فونیټکس علم دی. د فونیټکس علم په عمومي توګه د نړۍ د ژبو ټول اوازونو ته مطالعه لاندې نیسي. د اوازونو یا د غږونو تولید د انسان په وجود کې مطالعه کوي او بالاخره د اوازونو پر پیژندنه او د اوازونو پر تولیدي اړخ، د اوازونو پر رسیدلو باندې بحث کوي. نو په دې اساس موږ وایو چې اوازپوهنه د فون یا د اواز د پیژندنې علم دی. موږ په دې اساس باندې وایو چې اوازپوهنه د تشریحي ژبپوهنې اساسي څانګه ده چې اوس مهال په نړۍ کې په ساینس بدله شوې ده، ځکه دغه پوهنه د لابراتوارونو په وسیله باندې کتل کېږي. نو په دې اساس موږ وایو چې اوازپوهنه د ژبپوهنې هغه برخه ده چې په ژبو کې موجوده ټول یعنی اصلي، خپلواک، ناخپلواک او نیمواک اوازونه او نااصلي فشار، لحن، آهنگ، بیلتون او پیوستون او نور عروضي توکي تر مطالعه لاندې نیسي. په دې د ژبپوهنې په دغه څانګه کې یا د تشریحي ژبپوهنې په دې فرعي څانګه کې چې اساسي څانګه هم ده، له دوو اړخونو څخه خورا جدي او مهم کار اخیستل کېږي چې یو په عمومي توګه فزیک دی او بل د فیزیولوژي علم دی. فزیک په دې خاطر دی چې د اواز کتل، د اواز د ټیټوالي او جګوالي او دا کتل دا د فزیک د علم کار دی، ځکه د صوت مسله ده. او فیزیولوژي په دې خاطر مهمه ده چې دغه اوازونه د انسان د وجود د غړو په وسیله باندې تشریح کېږي او د انسان غړي د اناتومي یا د طب یا د په بل اصطلاح د انسان د وجود د علم په اساس باندې د فیزیولوژي د علم په وسیله باندې د انسان د وجود غړي مطالعه کوي، ترسره کېږي. نو په دې اساس په لومړي سر کې اوازپوهنه پر دوو څانګو ویشل کېږي چې لومړی فزیکي اوازپوهنه ده چې د فزیک په وسیله باندې د دغه اواز د یوه اواز ارزښت او جوړښت د فزیک د اساساتو او د تیوریو په پام کې نیولو سره بیانوي چې آیا اواز جګ و که ټیټ او یا هم برابر، جرو او کرساو، آرام و که تیز او ورته نور اړخونه د فزیکي اوازپوهنې په وسیله باندې مطالعه کېږي. او بل دغه تولیدي اوازپوهنه ده چې دې ته فیزیولوژیکي اوازپوهنه هم وایي. او دغه ارتیکولوریټري فونیټکس د انسان د وجود د غړو د هغو په وسیله د اوازونو په تولید باندې بحث کوي. په دې برخه کې اوازونه د انسان د بدني جوړښت یعنی غږیزو غړو له مخې په دوو اړخونو د تولید ځای او تولید ډول کې تر کتنه او شننه لاندې نیول کېږي چې ډېر بحث یې د انسان د غږیزو غړو په اړوند دی. دلته بیا له طبي اساساتو او فیزیولوژي څخه ډېره ګټه اخیستل کېږي. نو اکاستیک فونیټکس او ارتیکولوټري فونیټکس دا دوه هغه مهم بحثونه دي چې په اوازپوهنه کې د دوو جلا څانګو حیثیت لري او ټوله اوازپوهنه په همدې وسیله باندې تدریسېږي. موږ په مخکنیو درسونو کې د دغه دوو څانګو د تشریح او ټول مسایل وکتل. دلته موږ پر دې باندې بحث کوو چې یو اواز د څو اړخونو څخه کتل کېدلی سي.
موږ وینو چې د خپلو اړتیاو او تخصص پر اساس باندې موږ د انسان د وجود هغه جوړښت چې ګورو ډیر اساس او ډیر په خارق العاده توګه سوی دی. د اوازونو سنجول، د اوازونو پر ژبه راوړل، د اوازونو یو ځای کېدل، له اوازونو څخه د معنا منځته راتګ، دا هغه غټ جریان دی چې د ماشینونو او فابریکو په وسیله نه کېږي. مګر موږ په یوه ثانیه کې په یوه دقیقه کې څو پرله پسې خبرې کوو، مګر تر اوسه مو په دې اړه سنجش نه دی کړی چې څنګه دا کېږي. موږ اواز پوهنه یا اواز له څلورو اړخونو څخه تر څېړنه لاندې نیسو. اول د غږیزو غړو یا فیزیولوژي له مخې د یو اواز چې مثلا د اواز چیرې تولید شو، د وجود په کومه غړو کې، په کوم ځای کې، مثلا دال د ژبې او غاښونو ترمنځ، ذال د ژبې د سر او د غاښونو د بیخ ترمنځ. دغسې د اوازونو کتل دا د فیزیولوژي له اړخه کېږي. بل د فزیک له اړخه کېږي چې یو اواز څونه تولید شو، د یو اواز کتنه د فزیک په وسیله ده. بل د اواز اوریدلو له اړخه کېږي، یو اواز څنګه واورېدل شو، دا یې بل اړخ دی. او اخر هم د ژبپوهنیزه اړخه چې د یو اواز په ژبه کې څه رول لري. مثلا تاسې د نون کلمه په جنګ کې یو رقم ویل کېږي، په نن کې بل رقم ویل کېږي، په نن کې بل رقم ویل کېږي. دغه څو ډوله د یوه اواز څو ډوله کېدل، دا د ژبپوهنې له اړخه د یو اواز مطالعه ده. نو ژبپوهنه په دوو څانګو وویشل شول: فزیکي اوازپوهنه او فیزیولوژیکي اوازپوهنه. له څلورو اړخونو یو اواز کتل کېږي: له فزیکي اړخه، له فیزیولوژیکي اړخه، د اورېدلو له اړخه او د ژبپوهنیز اړخه. بیا موږ دغه اوازپوهنه په ډولونو باندې ویشو چې اوازپوهنه په څو ډوله ده. لومړی عمومي اوازپوهنه ده. عمومي اوازپوهنه دا ده چې په عمومي توګه د نړۍ ټول اوازونه مطالعه کوي، یعنی په مشخصه توګه یوې ژبې ته نه درېږي چې د هغې ژبې اوازونه مطالعه کوي، په عمومي توګه ټول اوازونه مطالعه کوي. او مثلا د الف ځانګړتیاوې چې هغه موږ ګورو او هغه مطالعه کوو، هغه په ټول نړۍ کې دی، په ټوله نړۍ کې. خو د دغه مشخصات او موقفونو چې په جلا موقفونو کې راځي، دا کتل کېږي. بل ځانګړې یا اختصاصي اوازپوهنه ده چې په مشخصه توګه د یوې ژبې اوازونه کتل کېږي او په مشخصه توګه د هغه ژبې اوازونه تر مطالعه لاندې نیول کېږي. دې ته تخصصي اوازپوهنه وایي. تخصصي اوازپوهنه خپل څانګې لري چې یوې تشریحي اوازپوهنه ده چې په تشریحي ژبه، په تشریحي توګه د هغې ژبې اوازونه مطالعه کوي، ورننوځي، د تغییرات یې او شتونونه یې دا یې مطالعه کوي. او بل یې تاریخي ده چې له تاریخي اوازپوهنه ده، د اختصاصي چې د هغې ژبې د اوازونو تحول ګوري. مثلا په پښتو کې شین، خین، خین درې ډوله اواز لري چې د تاریخي سیر له مخې وکتل شي چې اول خین وو که شین وو که خین وو. دغه درې ډوله، یا غې، ژې او ګې، درې ډوله اواز لري. دغه دي چې د تاریخي اړخ کتل کېږي، د یوې ژبې اوازونه مطالعه شي. بل په پرتلیزه توګه د اوازونو کتل دي چې ته پرتله کې، مثلا د پښتو شین د روسي له شین سره چې پښتو کې دی، یا د الماني په شین کې چې اش دی، یا مثلا د پښتو ژ د فرانسوي له ژ بونژور سره، یا مثلا ډیر نور اوازونه چې د ژبو سره په پرتلیزه توګه ته مطالعه کوي. بل تجربي اوازپوهنه ده. په پښتو ژبه کې مثلا اوس تر ټولو جدي ستونزه د یاګانو ده. مثلا په کور کې که په کور کې، سترګې که سترګې، می که مې. دغه اوس موږ کولی شو چې دغه ته ولاړ شو، په تجربوي توګه لابراتوار ته ولاړ شو او تجربه یې کړو، او په تجربوي توګه دا اواز وګورو چې آیا دا می خلک وایي که مې وایي، کی خلک وایي که کې خلک وایي، سترګې وایي که سترګې وایي، خولې وایي، خولې لا په دواړو لهجو کې دغه. یعنی دا هغه مشکلات چې موږ یې د تجربي اوازپوهنې په توګه راکولی شو. زموږ د نن درس د اوازپوهنې د څانګې او د ډولونو او د اواز د اړخونو څخه مطالعه. نو موږ په عمومي توګه ویلی شو چې په عمومي توګه اوازپوهنه په دوو څانګو وویشل شول: یوه فزیکي اوازپوهنه، بله فیزیولوژیکي اوازپوهنه. دوهم اواز له څلورو اړخونو مطالعه کېدای شي: له فزیکي اړخه، له فیزیولوژیکي اړخه، د اورېدلو له اړخه او د ژبپوهنې له اړخه. څلورم موږ اوازپوهنه په څلورو ډولو ویشلی شو: عمومي اوازپوهنه، اختصاصي اوازپوهنه چې بیا دوې څانګې لري: تاریخي او تشریحي، او له هغه څخه وروسته پرتلیزه اوازپوهنه او د تجربي اوازپوهنه. نو دوه څانګې له څلورو اړخونو او څلور ډوله.
دا ستاسې د نن درس وو د آوازپوهنې که چیرې مو پوښتنې درلودې انتقادات مو درلوده مشورې مو درلودې موږ ستاسې په خدمت کې د دواړو درسونو د ژبپوهنې د بنسټونو آوازپوهنې دپاره ستاسې د تاریخي ژبپوهنې لومړي جلد ته مراجعه وکړئ او نور درسونه به انشاءالله په همدې توګه مخته یوسو په کور کې پاته سئ لاسونه مو پرېولئ ماسکونه مو وتړئ دستکلې مو په لاس کړئ او خپل ځان او مملکت له کرونا څخه وژغورئ د یوه روڼ ښه او له کرونا خلاص دنیا به تمام